د شپږیزې کرکټ لیګ د ټولو لوبډلو د لوبغاړو نوملړ. سلامونه، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د شپږیزې کرکټ لیګ د لوبغاړو د پیرلو یا ډرافټ مراسم نن شپه د افغانستان په کرکټ بورډ کې ترسره شول چې ټولو شپږ واړه لوبډلو پکې په بېلابېلو کټګوریو کې د خپلې خوښې لوبغاړي وپیرل. ټولو لوبغاړو ته په ډرافټ کې دا حق ورکړل شوی چې یو لوبغاړی د پخوانۍ لوبغاړو څخه له ځان سره وساتي او همدارس پاتې نور لوبغاړي بیا په 5 بېلابېلو کټګوریو کې په بېلابېلو پړاوونو کې واخلي. هرې لوبډلې 18 لوبغاړي واخیستل چې یو پخوانی له ځان سره ساتل شوی لوبغاړی، یو په ایکن کټګورۍ کې، دوه په ډایمنډ کټګورۍ کې، دریم په پلاټینیم کټګورۍ کې، څلور په ګولډین کټګورۍ کې او شپږم په سلور کټګورۍ کې واخیستل. د ټولو لوبډلو د لوبغاړو نوملړ: د مس عینک اتلان: محمد نبی ساخیل، محمد شهزاد محمدی، نجیب الله ترکی، حشمت الله شاهدی، شهید کمال، نور احمد لکنوال، عبدالرحمن، صدیق الله پاچا، دولت زدران، ابراهیم خان، افسر زازی، بهر علی شینواری، عبید تانیوال، عبدالله مزاری، عبدالباقی پوپل، جمشید خان او غمی زدران. د بندی امیر خاماران: راشد خان، اصغر افغان، شرف الدین اشرف، حمید حسن، ابراهیم زدران، حضرت الله زازی، طارق ستانکزی، میرویس اشرف، وقار سلام خیل، عثمان غنی، نصیر جمال، محمد سردار، ابراهیم عبدالرحیم زی، وفادار مومند، اکرام علی خیل، عمران میر او پرویز امین. د کابل بازان: رحمان الله گربز، سمیع الله شینواری، مجیب الرحمن، نوین الحق، عظمت الله عمرزی، ریاض حسن، فرمان الله صافی، ضیاء الرحمن اکبر، صدیق الله اتل، ضیاء الرحمن شریفی، یونس احمدزی، اسحاق رحیمی، احسان الله احسان، عبدالله نایب، رحیم منگل، نجات مسعود او رحمان الله زدران. د امو نهنگان: جاوید احمدی، جمعه گل میاخیل، یمین احمدزی، فرید ملک، عبدالوسی نوری، درویش رسولی، شوکت زمان، باطن شاه، نصرت الله قریشی، مراد علی مراد، حیات الله نصیری، یوسف زازی. د سپین غرز ماریان: نجیب الله زدران، قیس احمد، افتاب علم، کریم صادق، شبیر نوری، فضل زازی، ظاهر خان پکتین، وحید الله شفق، عبدالله عادل، مسلم موسی، نصیر عمر، رحمت الله سحاق، پرویز ملکزی، بهیر شاه محبوب، زبید اکبری، ظاهر شهزاد او مجید علم. د بوست ساتونکي: گلبدین نایب، کریم جنت، رحمت شاه، حمزه هوتک، احسان جنت، سعید احمد شیرزاد، شفیق الله غفاری، منیر احمد کاکړ، طاهر عادل، سلیم صافی، وقار الله اسحاق زی، عمران جنت، نثار وحدت، محمد عالم، غلام دستگیر، نصیب الله شیردلی او ضیاء الحق اساحه. د یادولو وړ ده چې هره لوبډله دا حق لري چې ځینې لوبغاړي له ایمرجنس څخه واخلي او په خپل لوبډلو کې شامل کړي. د لوبغاړو بیې: ایکن کټګورۍ 550,000 افغانۍ، ډایمنډ کټګورۍ 380,000 افغانۍ، پلاټینیم کټګوري 200,000 افغانۍ، ګولډین کټګوري 1,40,000 افغانۍ او سلور کټګوري 15,000 افغانۍ. د یادولو وړ ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د سپټمبر په 4مه نیټه د دفاعي اتلې لوبډلې مس عینک اتلانو او بندي امیر ښارانو ترمنځ د لوبې سره پیلیږي او پایلوبه به د سپټمبر په 14مه نیټه ترسره شي. تر هغې چې بیا دا ډول معلومات ستاسو لپاره راټولوم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا